بسم الله الرحمن الرحیم. وس د روجې کفاره څه ته ویل کېږي او کفاره په څه شیزونو باندې لازمیږي؟ اول دا چې د روجې کفاره هغه دا چې یو غلام آزادول. نن سبا خو غلامان نشته، لہذا دویم نمبر شی په روجې په کفاره کې هغه دا دی چې 2 میاشتې به پرله پسې روجې نشي، چې په دې منځ کې به رمضان هم نه وي، په دې منځ کې به که زنانې نو څلوېښتي به هم نه وي، او په دې منځ کې به دا روجې د مرض د وجې نه ماتول او ختمول هم نه وي. که چېرته په دې روجو کې په منځ کې انقطاع راله او سلسله کټ شوه، نو ټولې روجې به بیا د سر نه نشي. که د دې طاقت یې نه کېږي، یعنی یو سړی دومره بوډا دی چې دا روجې نشي نیولی، یا د داسې مرض په ده باندې دی لکه ګردې خرابې دي یا های شوګرې دی چې د هغې د وجې نه دی د روجې د نیولو طاقت نه لري، نو بیا به د 80 مسکینانو له غرمه او ماښام خوراک ورکوي. که د درمیانه خوراک کم چې دی ځان له خوري، خو که چېرته دی د دې خوراک په ځای باندې نغدې پیسې ورکوي، نو بیا به یو مسکین له د یوې سرسایې په مقدار باندې پیسې ورکوي یا به دانې ورکوي، پیسې یا دانې. خو دا خبره لازمي او ضروري ده چې دا ټولې یو کس له نشي ورکولی، دا به 40 کسانو له متفرق جدا جدا ورکوي. که یو لی ورکوي نو 80 ورځې به یې ورکوي، او که 80 لی ورکوي نو په یوه ورځ کې هم ورکولی شي. دا د روجې کفاره ده. نو دا 2 میاشتې به پرله پسې روجې نیول، او کومه چې ماته کړي هغه به قضا نشي. اوس دا کفاره لازمیږي په څه باندې؟ نو په دې خبره د موږ انتهایی درجې ځان پوهه کو. که بعضې الفاظ په دې کې هغه داسې راشي چې هغه مناسب نه وي، نو په دین په معامله کې هغه شرم نشته دی، په دې باندې به موږ هغه د یو بل نه خفه کېږو. نو اول نمبر په میاشت د رمضان کې چې سړي روجه نیولې ده، د ورځې په قصد باندې خوراک وکړو یا سکاک یې وکړو. که دا خوراک سکاک د غذا په توري او که دا د دوایي په تور باندې چې د ته ضرورت نه و، د محتاجه هغې ته نه و، د ته په شریعت کې د هغې عذر نه و، او د قصدن آمدن خوراک وکړو. دریم نمبر چې دا په هیرې نه و او قصدن آمدن دا هم بستري وکړه، خوا هغه د خپل کور والا سره او خوا که هغه د زنا په صورت کې یعنی ناروا کاري وکړو، خوا که هغه د لواتت په صورت کې، په دې 3 صورتونو کې په ده باندې به قضا هم لازمي او کفاره به پې هم لازمي. تیر رمضان کې ډیرو کسانو هغه داسې هم تپوسونه وکړل چې زموږ نه د غرمه په وخت کې د خپل کور والا سره هم بستري هغه شوې ده، او اوس په دې باندې سبی موږ کفاره ده په دې باندې. هغوی زموږ خیال دا و چې دا لکه د بل چا سره هم بستري کول یعنی زنا کول دا حرام دي، دا منع دي، او د خپل کور والا سره منع نه دي. نو لہذا دا مسله انتهایی اهم او ضروری ده چې په دې باندې ټول ملګري هغه ځان پوهه کړي چې د ورځې د خپل کور والا سره هم او بهر د زنا کول یا لواتت کول په دې دواړو باندې کفاره هغه لازمیږي چې د دې نه سړی هغه ځان وساتي. الله تعالی دې زموږ د ټولو د روجو حفاظت وفرمایي.